دی ټولو ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو که جنکې دي که ښځې دي او که هغه ښځې چې هغه بیمارانې چې په هغې باندې مونځ نشته دی نو خیر دی عیدګاه کې دی یو طرف ته کینی ټیک د مونځ خو نه کوي خو کم از کم په دې تکبیراتو کې په دې دعاګانو کې خو به شامل شي که نه نو په دغه وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې دا ځان سره عیدګاه ته بوځئ زمونږ خلک د عیدګاه د زنانه لپاره نه مني یاره زنانه څنګه عیدګاه رمداس ته به ځي صدر ته به ځي د ښځو هغه بازارونه له به ځي چې هغې کې انتهایي بېحیي ښکاره د زنانو تصویران به پکې لګېدلي یا داسې سامانونه چې هغه انسان عام ته ورسره نشي کتلی هلته به ښځه ځي هلته به پرېږدي او چې مونځ دپاره یا عیدګاه دپاره یا د زنانو خپل درس ځي دپاره نو وویل دلته کې ولې ځي دا خو بېحیي راولي دلته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل دا شانتې زنانه م بوځه چې هغه بیماره یو نو ډېر خلک د داسې حدیثونو مخالفت کوي او کم خلک یې کوي هغه خلک چې کم ښځې بازارونو ته تک قایل یو خو مانځه ته او درسونو ته یې قایل نه وي وجه دا ده چې دا ښځې بیا په دین باندې پوهېږي ښځه چې په دین باندې پوهې شي کور ورسره آبادېږي هغه به د خاوند تابعداري کوي هغه به د خواښ اسخر خیال ساتي هغه به د بچو د دین او د مانځه د دې شیزونو خیال ساتي او چې کله ښځه په تیارو کې نو بس هغه ټول کور دی بیا وران شولو نو دوی نه غواړي چې یاره دا ښځه دې دینداره شي شیطان دا اصل کې نه غواړي پټه دسیسه د شیطان ده شیطان کوشش کوي خو کوي په چا باندې په نیکانو خلکو باندې او ښځه څنګه زه مونځ ته ولېږم هغه ځای کې موږ هم قایل نه یو چې کله ښځه او سړی په یو ځای باندې ولاړي بېحیي په هغې کې هلته موږ هم قایل نه یو خو کوم ځای کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کار کېږي هلته به ولې نه قایل کېږو که هلته یې قایل نه شو نو بیا خو موږ کې ایمان نشته دی